السلام علیکم خو کتونکو زما طرف نه د مینې او د خلوص نه ډک سلامونه نیکې هیلې احترامات قبول او منظور کوي په دې هیله سره چې ټول به روغ جوړئ او د ښکلي شانتي ژوند نه به خوندونه مزې اخلئ خو کتونکو چونکې تاسو ته پته ده دنیا چې دا د یو وبا ښکار شوې ده چې څه ته موږ کرونا وایرس ویلی شو تر اوسه پورې د کرونا وایرس څه قسم انټي یا څه قسم ویکسین چې کوم دی هغه مارکیټ ته نه دي راغلي خو صرف او صرف احتیاطي تدابیر چې کوم دي د هغې د خپلولو سره موږ ځان د دې بیمارۍ نه خپل فیملی خپل خاندان او خپل چاپېرچره د دې بیمارۍ نه محفوظ ساتلی شو راغلي وو موږ نن درشخیلې ته حمیدالرحمن همدرد صاحب خواله موږ چې زه د یو څو لمحې یو څو ګړۍ چې دی دوی سره هم تېر په کور کې سړی قید شي بس ناسي نو ډېره ګرانې سړي ته ځکه چې ښځه خو د کور څیز دی خو سړی خو د صحرایي که نه او سړی بیا دومره ورځې په کور کې قید کښېني نو بیا ډېره زیاته ګرانه شي همدرد صاحب خواله راغلي وو ګپ شپ موږ هلته کې هم ولګو خو دوی ته ما یې راځه چې بس د دې قدرتي ماحول نه هم لږ شانتي خوندونه واخلو نری نری باران هم ورېږي او دا دنګې دنګې ونې تاسو وینئ ښایسته ماحول دی قدرتي ماحول دی الله تعالی را جوړ کړی دی یخه یخه هوا هم چلیږي او موږ ماسکونه هم لګولي دې لپاره لګولي چې کرونا وایرس نه ځان او د خپل ماحول چې کوم دی حفاظت وکړو نو د هغې دپاره او همدرد صاحب مې د قرنطینه نه راپاسولی دی او غر ته مې رارسولی دی ځکه چې حالات ځکه قرنطینه کې به دوی وخت تیر کړی که نه نو څه آیډیا څه ذهن ته به یې څه سوچ راغلی او څه به یې پې لیکلي مي نو موږ به دوی نه هغه هم اورېده غواړو همدرد صاحب جان ډېر مهرباني افسر صاحب تاسو ته په بیا هرکلی وایم هر کله راشئ جهان منم او خبره خو دې ټیک ده سره سمې خوري ولې چې ماحول داسې دی چې لکه هغې نه خو کم از کم زموږ غوندې حساس سړی ته متاثره کېدی شي او نو یو څو جملې مې لیکلي دي چې غواړم چې مینهوالو سره شریکې کړم بلکل دا خو به ډېره مزه وکړي ځکه د وخت تقاضا ده جي جی جی او نو امید لرم چې به مینهوالو به ډېر ښه مو لګولې چې د وخت ترجماني ده بلکل او جی سپدا ډول د افشار صاحب چې زه ستا نه یېرېدلی ته زما نه یېرېدلی زه ستا نه یېرېدلی ته زما نه یېرېدلی زه ستا نه یېرېدلی ته زما نه یېرېدلی دغه مونږ په منځ کې ګورئ یو پټ فاصله هم ده دې لپاره چې تاسو ته پته ده که نه زه ستا نه یېرېدلی ته زما نه یېرېدلی نن هر سړی د کرونا د وبا نه یېرېدلی زبردست شعر ده چې هر خوا نفسي نفسي ده ځانځاني ده سم ماشر ده هر خوا نفسي نفسي ده ځانځاني ده سم ماشر ده هر خوا نفسي نفسي ده ځانځاني ده سم ماشر ده دادا د خپل بچي زوی د بابا نه یېرېدلی او نن هر سړی د کرونا د وبا نه یېرېدلی که یو خواته لیلا د خپل مجنون نه یېرېدلي که یو خواته لیلا د خپل مجنون نه یېرېدلي نه بل خواته مجنون دی د لیلا نه یېرېدلی هغه کیسې ختم کیسې ختم دي نن چلیږي نو نه کېږي نو نن هر سړی د کرونا د وبا نه یېرېدلی زبردست غضب دی د الله چې یو افت په دنیا راغی بېشکه غضب دی د الله چې یو افت په دنیا راغی او دا ځکه هر انسان د بل انسان نه یېرېدلی نن هر سړی د کرونا د وبا نه یېرېدلی دلته کې یو دغه یو پوینټ دی مینهوالو سره شریکول غواړم چې ډاکټر که د مریض خواله ورځي په یره یره ډاکټر که د مریض خواله ورځي په یره یره او مریض هم د خپل دغه مسیحا نه یېرېدلی نن هر سړی د کرونا د وبا نه یېرېدلی زبردست نو دا ځینې یې اخته کړل د وهمونو په مرض کې دا ځینې یې اخته کړل د وهمونو په مرض کې او ولس مو ټول د وهم د بلا نه یېرېدلی نن هر سړی د کرونا د وبا نه یېرېدلی کرونا به دومره افیکټډ کړی نه لکه وهم چې راغلی دا خلک نفسیاتي شو ډېر زیات نفسیاتي الله دې خیر کړي الله دې رحم وکړي د تېښتې روی نشته اخر کوم پله به تښتي د تېښتې روی نشته اخر کوم طرف کوم پله به تښتي د تېښتې روی نشته اخر کوم پله به تښتي چې هر یو دنیادار دی د دنیا نه یېرېدلی زبردست نن هر سړی د کرونا د وبا نه یېرېدلی د یو شعر ته به مینهوال فکر وکړي تاسو هم لږ غور وکړئ چې ساجد ته په مسجد کې په سجودو پابندي ده ساجد
ساجد ته په مسجد کې په سجود پابندي ده دا څنګه مقتدي ده د مولا نه یېرېدلی زبردست او نن هر سړی د کورونا د وبا نه یېرېدلی او مقطع صاحب دا ډول ده چې همدرده په دې حال کې اشنایي نشته همدرده او همدرده په دې حال کې اشنایي نشته او همدرده هر اشنا دی د اشنا نه یېرېدلی زه خو لا نه یم یېرېدلی ستا خواله راغلی نو ډېره زیاته مننه بالکل نو نن هر سړی د کورونا د وبا نه یېرېدلی ډېره زیاته مننه او هیله لرم چې مینهوالو به د ډېر خوندونه هم اخیستې ولې چې دا د وخت ترجماني ده بلکل ابشار صاحب ته به غوږ شو همدرد صاحب تاسو ته چې کوم خپل کلام وي یقینا دا د دې وخت ترجماني ده نن سبا په سوشل میډیا فیسبوک باندې څومره چې سوشل میډیا سایټس دي نو هغې باندې خلک د وهمونو ښکار شوی دی خلک په کورونو کې مقید شوی دی لیلا د مجنون نه مجنون د لیلا نه یېرېدلی دی او مینې چې کوم دی هغه ټولې ختمې شوي دي یقینا چې دا د الله تعالی طرف نه په موږ باندې یو افت دی یو عذاب دی موږ بیا هم نه پوهېږو پکار دی چې موږ توبه وباسو د الله تعالی نه چې دی توبه وباسو نفل وکړو صدقات ورکړو او بیا په تیره باندې زه تاسو ته دا هم وایم چې چونکې دا وبا راغلې ده نو په دې کې زیاتره داسې خلک دی چې هغه مزدورکاره خلک دی هغې د یو وخت روزي چې کوم ده هغه هم ډېر په مشکله باندې ځان دپاره پیدا کوي نو یقینا په دې وخت کې دا خلک زمونږ د مدد اړتیا لري مونږ ته هغې ناست دي او زمونږ لاسو ته ګوري پکار ده چې مونږ د خلکو په دې مشکل وخت کې په دې مشکله لمحه کې د دوی هم څه مدد وکړو او د دې مشکل بحران نه د ځان سره د خلک هم راوباسو او دې کرونا له په خپل همت سره او حوصلې سره شکست ورکړو او همدرد صاحب چې کوم کلام تاسو ته ووایي نو هغه سره شعر کوي د وخت ترجماني ده او شاعرانو ته به هم خواست وکړو چې بس که لیلا مجنون نه اوس راواوړې کرونا ته که نه په دې باندې خلک اویر کول پکار دي ځکه شاعري چې کوم ده زموږ د ولس په خټه کې اغېږلې شوې ده هر سړی چې دی د شعر لکه د کسکر غونډه کې چې هغه هم صرف د خپل هغه الفاظو له د شعر جامه ورکړه نو خلکو څومره خوښه کړه شعر د خلکو ډېر زیات خوښي او د پښتنو بیا ډېر زیات خوښي نو شاعران چې کوم دي په دې وخت کې د دې ولس په ښه طریقې سره ترجماني کولی شي زموږ یعنې پروګرام وخت پای ته رسي تر بل پروګرام پورې ما او حمیدالرحمن همدرد صاحب سره زموږ د کیمرامین معاذ خان اجازت ورکوي د لوی الله